تازه خبر د افغانستان اسلامي امارت زړورو ځواکونو د پاکستان پر مهمو ښارونو هوایي بریدونه کړي چې بیلابیل ځایونه یې په نښه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ورته اړولې. دا چې یاد بریدونه څنګه سوي او څومره مرګ ژوبله لري بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی امروز حوالی ساعت 11 حملات هوایی را در مناطق مختلف پاکستان انجام داد. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملي دفاع وزارت هوایی ځواکونو نن غرمه شاوخوا 11 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامي کیمپ، نوشار کې د پوځ کینټ، جمرود پوځي کالوني او ایبټ آباد کې هوایي بریدونه وکړل. د خبر پاڼې په حواله دغه هوایي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سول چې هلته د پاکستان پوځ مهم نظامي ځایونه، مراکز او تأسیسات په نښه کړل چې په ترڅ کې لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک او لسګونه نور ټپیان سول. د ملي دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا یاد بریدونه د پاکستاني نظامي حلقې د هغو هوایي تجاوزونو په غبرګون کې ترسره سول چې تېره شپه په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان حکومت هم د افغانستان د اسلامي امارت یاد بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې یاد بریدونه د ډرون الوتکې په واسطه ترسره سوي. د پاکستان پوځ پخوانی افسر عادل راجا د خپلو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان له لوري راغلو بي پیلوټه الوتکو اسلام آباد ته نږدې د پاکستان پوځي رژیم اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان پورته سوو بي پیلوټه الوتکو د پاکستان په خاوره کې دننه د پاکستان په زړه کې بریدونه کړي دي. یاد بریدونه په داسې حال کې رامنځته سوي چې تېره شپه 8 بجې د افغانستان اسلامي امارت د ننګرهار غچ اخیستونکي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې 15 پاکستاني عسکر هلاک، لسګونه نور ټپیان او 25 پوستې په بریالۍ توګه ترې ونیولې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبې لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.